د احمد او درخانۍ د مینې لنډه خوندوره او په زړه پورې کیسه. امید لرم چې دغه خوندوره کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. لمر د تورو وریځو تر شا د باد له زوره پناه وړې وه. پارک چې د دوبي په اوږدو ورځو کې به د ماشومانو چیغو په سر اخیستی و، اوس د یوې پټې ویرې غیږ ته ورغورځېدلی و. آرام او غلی و. باد له هرې خوا د ونو پر پاڼو یرغل کاوه. درخانۍ او شبنم مور او لور د خپل کور تر څنګ همدې پارک ته راغلې وې. شبنم چې تازه د پوهنتون له ازموینو فارغه شوې وه، لکه د پنجرې له زندان نه راخلاصه شوې مرغۍ، خوشحاله او بې پروا د مور تر څنګ روانه وه او د ژوندانه خوږې شیبې یې حس کولې. خو درخانۍ چې له خوبونو، فکرونو او زړو خاطرو سره همیشه د شپو ملګرې وه، نن د یو بل حالت احساس کاوه. باد ناخبره زورور شو او د ونو د ښاخونو او منډانو د ماتېدو غږونه لکه د تیر عمر ماتې شوې وعدې د فضا سینه وڅیرله. درخانۍ په بیړه خپل ټیکری ټینګ ونیوه، خو ونه توانېده. له سره یې ولوېده، لکه چې له ټیکري سره یو څه نور هم ولوېدل. حیا، عزت او غیرت. د سترګو مخې ته یې توره تیاره شوه. څنګ ته یې وکتل، شبنم نه وه. شاته یې وکتل لکه یو خوب چې په یوه کابوس واوړي. سترګې یې ګردې شوې. شبنم بربنډه وه او منډې یې وهلې لکه د اور له لمبو چې ځان ژغوري. د زړه درزه یې په خپلو غوږونو اورېده. سر پرې وګرځېده. ویره یې په ټول وجود حاکمه شوه. غوښتل یې چیغې کړي، خو لکه ژبه یې چې پرې شوې وي. غږ یې هم له ستوني نه راوته. د زړه ټکی یې نوره هم زور واخیست. شبنم چې پر اوږه یې لاس کیږدي کرار یې وښوروله. مور یې سترګې یې وغړولې، خوله یې نیمه پرانیسته. شبنم یې مخې ته ولاړه وه، له اندېښنو ډکه. تا په خوب کې چیغې وهلې مورې، خیرت خو و؟ درخانۍ اوږده ساه واخیسته، د تندي خولې پاکې کړې. د زړه درزه یې لا هم دوام درلود. خوب یې وتښتېده، خو اندېښنې پر ځای پاتې شوې، لکه ترهېدلې مرغۍ چې ډس پرې شوی وي. په ځیر یې ور وکتل. څه وایې؟ شبنم مسکی شوه، ویې ویل زه څه نه وایم، په خوب کې دې چیغې وهلې. درخانۍ سترګې پټې او بیا یې لوڅې کړې. په ځای کې را کېناسته، یوې او بلې خواته یې وکتل. سیمټي دیوال باندې یې ګوتې کش کړې او بیا یې په خپلو خولو لمده کړې سپینه غاړه باندې تېرې کړې. د شونډو په سر یې څه وویل. د شبنم لاس خپل تندي ته ورکش کړ. وګوره ټول وجود مې خولې خولې دی. شبنم د خپلو نریو ګوتو شا د هغې تندي پورې ونیوله. اخ یې له خولې ووتل. تندی د سمه تودوخه اچوي. درخانۍ سړه ساه واخیسته. شبنم یې غېږې ته ورړنګه کړه. په سینه یې دواړه لاسونه کېښودل. زړه مې لا هم ټوپونه وهي. خدای دې ښاده لره که دې نه وای راپورته کړې. زړه به مې له ویرې بوټ راوتلی وای. ډېر بد خوب و. شبنم نری شونډې د درخانۍ تندي ته ورنږدې کړې. کرار یې له څنګ پورته شوه او د مخامخ کړکۍ په لور روانه شوه، چیرې چې د اوبو جګ ایښی و. ګیلاس یې له اوبو را ډک کړ او مور ته یې ونیوه. بېګانی خوب په درخانۍ جهان تیاره کړی و. ډار یې په مغزو کې ورکرلی و. تر سهاره یې سترګې پټې نه کړې. د زړه په ورشو کې یې ناڅرګنده پیټه او بېنومه ویره او اندېښنه ځاله کړې وه. خپل ټیکری سموي، سترګې له هندارې سره وجنګولې. ځان یې ولیده، له ځان یې پوښتنې وکړې. ته څوک یې درخانۍ؟ همغه پخوانۍ که بله بدله شوې درخانۍ. د اندېښنو تنور یې شیبه پر شیبه ګرمېده. په ذهن کې ډېرې پوښتنې راولاړېدې. ولې مې پړن له سره ولوېد؟ لور مې ولې بربنډه منډې وهلې؟ دې پوښتنو اندېښنو یې په مغزو اور بل کړی و. خو بیرته ځان ته یې ډاډ ورکړ. نه، شبنم داسې جنۍ نه ده، دا ناشونې ده. بیرته ټکنۍ شوه، سودا ور ولوېده. بیا چې نه ده نو په خوب کې مې ولې له سر پړونی باد یوړ. شبنم ولې بربنډه منډې وهلې؟ په لویه کوټه کې تلا وراتله. له زړه یې داسې تاو خته لکه د لګېدلي تنور تر څنګ د اور لمبو ته چې ناسته وي. لاړه او د کوټې لویه هنداره یې پرانیسته. د کړکۍ پرانیستلو یې هم په زړه پروت بوج او سودا کمه نه کړه. له ځان سره یې وویل ځم پارک ته، که چیرې مې هلته پام پر بله واوړي. راووته، له کور سر نږدې پارک ته ورننوته. پارک ته پر ننوتلې لار یو او بل لور ته وړې او لویې ونې او بوټي ولاړ وو. دی به تل له شبنم سره په دې پارک کې هر مازدیګر قدم وهل. خو نن په ټکنده غرمه کې پارک ته یوازې راننوته. څو قدمه وړاندې نه وتللې چې د ونو له منځه یې غږ واورېده.
درخانۍ یو او بل لوري ته مخ وګرځاوه. هیڅوک په نظر ور نه غلل. پښه نیولې شوه. غوښتل یې شاته مخ واړوي چې بل غږ هکه پکه کړه. درخانۍ جټکی وخوړه. قدم یې ونیوه. زړې ټوپونه وهل. په بیګاني خوب کې باد و د پړونې لوېدل ور په زړه شول. په زړه یې دواړه لاسونه کېښودل. یا خدایه بې پردې مې نه کړي. د غږ لور ته بیا هم ور ونه کتل. په واړه ځنګل کې پارک ته په ننوتلې لار کې د ونو له منځه له بوټو کړه ساه پورته شوه. یو ډډ غږ یې واورېده. دا 3 میاشتې کېږي چې ستا لپاره هره ورځ دې پارک ته راځم. جټکی یې وخوړه. ټیکری په سر را سم کړ. لکه خوب چې ویني خبرې بندې شوې. زما لپاره دا ځل د سړي غږ له یوې ترخې خندا سره ملګری شو. نو د چا لپاره لیونی نه سهار پارک قضا کوم نه مازدیګر. درخانۍ په خپل ځای کې پښه نیولې شوه. اننګي یې سره واوښتل. په لوړ اواز یې وویل ته له ما څه غواړې؟ زه له هغو ښځو نه یم. زه بچیان لرم. دواړه څه شېبه غلي شول. سړي سکوت مات کړ. په خندا یې ور غبرګه کړه. ته څه فکر کوې چې زه بچیان نه لرم؟ خو زه هم بچیان لرم. درخانۍ لاس پورته کړ لکه د غږ د خاوند سترګې چې راباسي او یا یې تر ګریوان رانیسي. چې بچیان دې درلودلی داسې سپین سترګي دې نه کوله. سړي بیا خبره په خندا واړوله. ولې یوازې مجردان بېلارې دي؟ درخانۍ چې د شک حیرانۍ او غصې ترمنځ را ایساره وه لاسونه پورته وغورځول. په زارۍ یې شروع وکړه. د خدای روی ومنه. زه نه د ټوکو ښځه یم او نه هم بېلارې یم. خیر دی که په لندن کې اوسېږم. سړي هم جدي څېره ونیوله. زه هم ټوکې نه کوم او نه بېلارې ولوچک یم. په دې خبره لکه د دواړو خولې چې ګنډل شوي وي غلي شول. سړي د دې په سترګو کې سترګې خښې کړې. په کرار یې وویل پوهېږې چې زه څوک یم؟ درخانۍ لکه چې هېڅ څه یې نه وي اورېدلي په سړي ور برګه شوه. هر څوک چې یې ویبه په ما پسې دې څنګه پل نیولی دی؟ له ما سره دې څه کار دی؟ د سړي له خولې بې ځنډه ووتل. مینې د درخانۍ پښې ولړزېدې. زر یوې او بلې خواته یې وکتل. پرته له دې چې د هغې غبرګون وویني. د غږ خاوند د ځان په پېژندلو خوله پرانیسته. احمد یم. درخانۍ ټوپ کړل. په سینه یې لاس کېښوده. احمد یا خدایه. سړي سر وښوروه. په یاد دې شول چې ډک منګی له ګودره را روانه وي او زه د ونې تر شا درته پټ شوی وم. درخانۍ ته همغه ورځ او هغه مازدیګر نیغ سترګو ته ودرېدل چې څنګه احمد د چنار د ډډې له شا پردې را ټوپ کړل او دې لکه د بلا له خولې ته چې لوېدلې وي منډه واخیسته او منګی داړې وړې شو او له ویرې نږدې زړه له ګوګله راوتلی و. احمد په وار سره د تیرو خاطراتو د کتاب بله پاڼه واړوله. هغه دې په یاد دی چې د شوتلو پڼ مې در په سر کړ. درخانۍ غلې وه لکه زمان چې شاته لاړ شي او مکان هم د سترګو په رب کې زرګونه کیلومتره لاره ووهي او دا په خپل پلارني ټاټوبي او کلي ودروي. احمد د خاطراتو پاڼې په وار سره اړولې. په یاد دی چې څنګه دې په نیمه شپه کې د کلا له بام نه لاندې رسۍ راواچوله او زه بام ته در وختلم. درخانۍ لکه خوب چې ویني. سړی مسکی شو نه خبره یې له خولې ووتل. اخ که چا لیدلی وی. درخانۍ لکه له خوبه چې راکیني د باران وهلې مرغۍ په څېر اوږې ورپوي. د لارې دواړو غاړو د ونو منځ ته ځیره شي. د کلي د لوی باغ تصویر یې په ذهن کې مجسم شي. د هغه باغ مخ ته ودرېږي چې دوی به کله کله په غلا ورننوتل. احمد ور نږدې شو. غوښتل یې د ځوانۍ په یاد کې کلکه په غېږ کې ونیسي خو درخانۍ 2 قدمه شاته شوه. شاته مخ یې واړاوه. دواړه د ځنګل یو بل لور ته وکتل. احمد نیت و چې خوله پرانیزي او نه یوازې د خپل زلمیتوب او مینتوب د خاطرو کتاب نورې پاڼې واړوي بلکې اوس یې هم وپوښتي او خپل حال هم ورته په زور او زیر روایت کړي چې له لرې څوک را څرګند شي. درخانۍ لکه په دښته کې روانه هوسۍ چې ټوپک پر لاس ښکاري وویني ورېږدېده. نه خبره یې له خولې ووتل. اخ که اوس مو څوک وګوري. احمد ته خندا ورغله. څوک؟ درخانۍ ځواب ورکړ. اولادونه، خپل خپلوان. احمد ورته وویل دلته هم ویرېږې؟ درخانۍ ورته وویل څنګه به نه ویرېږم؟ احمد په حیرانتیا ور وکتل. له څه نه ویرېږې؟ درخانۍ ورته وویل له شرم او رسوایۍ نه. احمد ټوپ واچوه. لندن او رسوایي؟ احمد غوښتل چې په زوره زوره وخاندي خو زړه یې ونه کړ.
هلته له مرګ نه ډارېدې، دلته له شرم نه ډارېږې. لاسونه یې پورته واچول. کوم شرم؟ د څه شي شرم؟ نه وینې چې څومره افغانۍ ښځې او سړي له یو بل نه جدا شوي دي؟ د درخانۍ غوسه راوپارېده. درته ومې ویل چې زه له هغو ښځو نه یم، زه مې په قبر کې هم خاوند. احمد چې د دې له هر څه خبر و، په خبرو کې ورولوېده. پوهېږم چې ته څه راته وایې، دا چې کونډې او میړه ته هم وفاداره یې. درخانۍ په سر پروت پړوني باندې ګوتې ووهلې. ته له کومه ځایه پوه شو چې زه کونډه یم؟ احمد ځواب ورکړ. که نه پوهېدی تا ته مې ولې لار نیوله؟ درخانۍ ورته وویل له خپلې ښځې نه ویرېږې؟ احمد سوړ اسویلی وکړ. په ټپي غږ یې وویل کومه میرمن؟ زه میرمن نه لرم. درخانۍ ورته وویل ولې درڅخه تللې ده؟ احمد مړاوې سترګې ورپورته کړې، سر یې وښوراوه. درخانۍ هو، خو ډېره لرې. درخانۍ ورته وویل چېرته؟ احمد په ژړغوني غږ ځواب ورکړ ستا د خاوند خواته. بیا د لاس ګوتې پرانیستلې. 5 کلونه کیږي چې په ابدي خوب بیده ده. درخانۍ حیرانه شوه. ښه فکر مې کاوه چې په بل پسې به تښتېدلې وي. د خواخوږۍ حس یې راوپارېده. خدای دې زما له خاوند سره یو ځای وبخي. خان اوس ته له ما څه غواړې؟ احمد ورته وکتل، په مینه یې ورته وویل د تیرو یادونو بیا تکرار. درخانۍ لکه شاعره، لکه فیلسوفه ورغبرګه کړه. تیر یادونه چې تیر ټپونه راوپاروي. احمد هم په شاعرانه انداز ځواب ورکړ نه ګرانې، ځینې یادونه دي چې ټپونه راپاروي، خو ځینې یادونه په انسان رنګین خوبونه ویني. درخانۍ په فکر کې ولاړه وه. حیران یې وروکتل، ځواب یې ورکړ خو اوس موږ هر څه شاته پرېښي دي. اوس ته له ما څه غواړې؟ احمد دواړه لاسونه داسې پرانیستل لکه مرغۍ چې ځان الوتلو ته چمتو کوي یا د چا غېږې ته ورځي. زه له تا نور هېڅ نه غواړم. غواړم هره ورځ په همدې لاره راشي او بیرته لاړه شي. درخانۍ ورته وویل که له اولادونو سره هم راشم ته خپل راتګ نه قضا کوې؟ احمد ځواب ورکړ له هغوی سره څه چې له سلامت لښکر سره هم راشي، خو کله کله د خدای روی ومنه، یوازې هم راځه. درخانۍ بیا ورته وویل د څه لپاره؟ احمد ورته وویل د دې لپاره چې کله کله د ونو تر شا درته پټ شم. درخانۍ وخندل او ته غېږ رانه تاو کړې. احمد د نه په بڼه سر وښوراوه. نه. درخانۍ ورته وویل د څه لپاره؟ احمد ورته وویل د دې لپاره چې تیرو یادونو ته ور وګرځم. درخانۍ سوړ اسویلی وکړ. خو تیر یادونه که تا ته رنګین خوبونه درولي نو زما ټپونه راتازه کوي. ته پوهېږې که اولادونه مې خبر شي څه قیامت به جوړ شي؟ احمد په خبره کې ورولوېده. ولې زه اولادونه نه لرم؟ درخانۍ په خواشینۍ ور وکتل او په استدلال یې وویل خو ته نارینه یې. احمد لاسونه پورته واچول. نو څه چې نارینه یم؟ درخانۍ سوړ اسویلی وکړ. پوهېږي چې په لندن کې ده، خو د یوې افغانۍ میرمنې، یوې کونډې او یوې مور په وړاندې د افغاني ارزښتونو او دودونو ولاړ دیوال ړنګول ورته په کومه بیه پرېوځي؟ که ستا اولادونه زما او ستا د مینې له تاره خبر شي کیدای شي ما ته جرګه راولېږي. احمد وخندل او که ستا اولادونه؟ درخانۍ په سینه دواړه لاسونه کېښودل. ځمکه ترې تاو شوله. خو زما اولادونه به په همغه ورځ ما له کوره وشړي. په دې خبرې سره بېواکه دواړه سرونه ځوړند شول. د دواړو خولو ته داسې قلفونه واچول شول چې نورې سوڼ له خولې راونه وته، لکه په همدې چې فکر ته اړ شوي وي چې یوه خوا پکې د ژوند رنګیني لټوي او بل لور ترې د نجات لاره پیدا کوي.